د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره محبت دا د ایمان په ارکانو کې یو رکن دی. ایمان په الله باندې او ایمان په چا باندې؟ پیغمبر باندې. ایمان په پیغمبر باندې په دې کې دنه دا خبر رااله پیغمبر سره محبت د ایمان رکن دی. بیا د پیغمبر سره چې محبت من کو د دې د لاسه کو چې الله سره محبت کوي. هغه انسان چې دغه مبارک الله سبحانه وتعالى په قران کې دا خبره کړې ده. بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. پیغمبر و مؤمنانو باندې دا غوی د زانونو نزیات حقدار دی. زمونږ د زانونو نزیات چې یو کس حقداري به موږ باندې هغه دغه سره موږ څنګه محبت نه کوو؟ ستاسو دی بدن او زماره دی بدن، ستاسو دی بچو او ستاسو دی خزي او ستاسو دی دنیا او ستاسو دی مور پلار د دې په تابع دومره حق نشتی څومره چې په تابع د پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم حق. څنګه به دا پیغمبر سره موږ محبت نه کوو چې هغه مهربان او شفقت کوونکی او په موږ باندې. پیغمبر د امتی لپاره دي سي لکه پلار، د دې امت لپاره هغه د پلار حیثیت لري. او بیا د کوم پلارانو چې موږ پیدا یو د ټول دغه په قدمونو کې قربان کما. د کومونه چې پیدا یو دا رواله مو دغه په قدمونو کې قربان کما. بیا به حق ادا نکو. هغه پیغمبر چې هغه مبارک الله سوی لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله دې چې پیغمبر مې درلګلې چې هغه ستاسو دې نفسونو ستاسو دې جنس نه انسان عزیز علیه ما عنتم. کم کار چې تاسو په مشقت کې اچي نو هغه سره پیغمبر په مشقت کې پریوسی نه خو خیستاسو لپاره سختی. حریص علیکم ډیر هرسناک دی چې تاسو جنت ته لاړ شئ. بالمؤمنین رؤوف الرحیم په مؤمنانو باندې خاص شفقت کوونکی دی. دغه پیغمبر سره به څنګه مونږه محبت نکوو چې هغه ملګری د الله دی او د الله په مخلوقاتو کې الله ته ډیر محبوب دی. دغه سره مونږ څنګه محبت نکوو؟ صحابه کرام په دې نقطه باندې خپ او شی نو ځکه خو هغه خپل مالونه خپل بدنونه هر څه پیغمبر ته مخې ځکه خو یا رسول الله دغه دي چې ستیالي او صبرې دي ته پته و چې د دې انسان سره الله ډیر محبت کوي. قرآن کې الله سبحانه وتعالى په سورۃ توبه کې قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم و پیغمبر دې خلکو کچرته تاسو پلاران او تاسو زامن او تاسو خزي او تاسو رونه او تاسو قبيله او اموال اقترفتموها او هغه مالونه چې تاسو جمع کړی دي او تجارت تخشون کسادها او هغه تجارتونه چې یریږي په او هغه کورونه چې تاسو خوختي واغه آبادیانی کچرته دا تاسو ته د الله او د الله د پیغمبر نه زیات خوخي او زیات ته نږدې او د الله په لار کې د جهاد نم زیات فتربصوا حتى ياتي الله بامره نو به انتظار کوي چې د الله عذاب وکړي راشي. والله لا يهدي القوم الفاسقين والله فاسقانو ته هدایت نکړي. دې کې غور کا د پیغمبر محبت الله د خپل محبت سره یو ذکر کو احب الیکم من الله ورسوله. دویمه خبره سمامولی خبره نه ده. الله وعید بیان کو یره ورکوي انتظار کوي د عذاب. دا معمولی خبره شو چې شکر پس یو دوی چې د پیغمبر سره محبت دا مستحب دی. نه مستحب کې الله دا نو چې د عذاب انتظار کوه. دا واجب دی رکن دی د اسلام. بیا د اسلام رکن دی ځکه خو الله غسړي ته فاسق وي چې څوک د پیغمبر سره محبت نه کوي. حدیث کې راځي په صحیح بخاری کې حدیث ته معروف حدیث ته تاسو ته به یاد ان شاء الله لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. تاسو کې وسله دا پوره مؤمن نشي جوړ دی چې سو پوره ما سره د خپل بچو د مور پلار او د ټول خلکو سره د محبت نزيات محبت نه کوي.
دا وخت پورې موږ مؤمنان نشو جوړېدای چې څو پورې دغه پیغمبر باندې موږ ځان خوري کړی نه. دا وخت پورې موږ مؤمنان نشو جوړېدای چې څو پورې د دې سره موږ د هر چا سره د محبت نه زیات محبت نه کړی. د پیغمبر سره چې کله محبت کې دغه علامات چې هغه ستاسو په بدن باندې ښکاری، موږ معلومول شو چې دا سره په پیغمبر باندې مین دي. هغه به ډېر علامات، خو یو علامت دا یو نخه چې ستاسو زړه کې به یو شوقي د پیغمبر سره د ملاقات کولو، او ستاسو زړه کې به یو جذبه یو تند وي چې کله به زړه پیغمبري نه و، کله به زړه دی پیغمبر سره مخامخ کېنه و، کله به زړه دی پیغمبر د دې اوچت انسان سره ملاقات کومه. د مؤمن همیشه یو شوق دی او یو ارمان دی. یو حدیث کې دا راځي په صحیح مسلم کې دا حدیث دی، من اشد امتی لی حبا، زما په امت کې چې زما سره څوک ډیر محبت کوي هغه څوک دي، ناس یکونون بعدی، د دې خلک دي زمانه بعد برازي، یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم با نه او دا خلک برازي. ناشنا خبر ده یود احدهم لو رآنی باهله وماله، رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وی به د ارمانی چې موږ د پیغمبر ولیدې اگر که زمونږ مالونه او زمونږ اهل او عیال پکې قربان شي. دا مؤمنان دي چې پیغمبر سره ډیر زیات محبت کوي، دې تم تیار دي چې زه معلوم قربانوم، ټول د بچیم قربانوم، د خاندان او د مور پلار کشران مشران د دنیا د هر څه قربانو، خو چې دا پیغمبر مې یو نظر ولیدې. غزوه احد کې د یوې زنانه پلارون قتل شو، رور خاون. نو کله چې مؤمنان او مسلمانان مدینه ته راننوتو، نو باټین کې دا طریقو چې کله مجاهدین واپس راتلو مدینه ته، نو په لار کې به خپل خپلوانو استقبال کو او خبر ته به ولاړو چې مړلې کا ژوندې. نو دا زنانه به کوم ولاړه او چې څنګه کسان راننوتو، نو دې ته پوښتنه کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم څنګه دی؟ ناغو تی وی خپلار دې کې مرشه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم څنګه نه ایو ته ضرور دې کې مړلې. نو بیا ته خبر ملو چې خاوند دې مړ. ودی کې رسول صلی الله علیه وسلم راننوتو، چې څنګه راننوتو دې په نظر پریوتو، یا رسول الله ستاد لیدونه بعد هر مصیبت ورکه، ستاد لیدونه بعد هر مصیبت ورکه. دا به کم ایمانو، دا به کم محبت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره چې د زنانه پلار رور او خاون د یو ځای باندې شهیدان شي، او بیا هم د دې سره غم چې دغه د خپل خود پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم. بلال ابن رباح رضی الله عنه چې کله وزن کدن کې او تکلیف وډیرو، نو دی خزي دوی وا حزنا علی غم دی وی، هغه نه خوشالي ده، غدا نلقى الاحبه محمدا وحزبه، د غمونو خبرې خوشالي خبرې سبا ملوي کو د محمد صلی الله علیه وسلم سره او د ملګرو سره. د مؤمنه جذبه شد دنیا پاتې شوې پروايي نشته، شد خزه پاتې شوې پروايي نشته، بچی پاتې شوې پروايي نشته، هر څه چې دا وې پروايي نشته. خود دی ورځی ته خوشاله چې کله به پیغمبر سره ملاقات کو او کله به هغه د ملګرو سره ملاقات کو. د بلال رضی الله عنه محبت ناشنا تاریخ تر صحابه کرامو او تفصیلی خبري. انس بن مالک رضی الله عنه وی امام احمد بن حنبل رحمه الله دا روایت راوړي، وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم يقبل وما على الارض شخص احب الينا منه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بر روانو او د زمکه په دې مخ باندې دیسی انسان نو چې دغه سره موږ دومره محبت کوو لکه څومره چې موږ خپل پیغمبر سره کوو. دا خو د انسانانو خبرې دي، که جمادات ولرای چې هغه صاحب کې نه هغه د پیغمبر سره محبت کوي. هغه واقعا تاسو ته معلومه ده
چې کله رسول صلی الله علیه وسلم د کجوري په تنه باندې خطبه وکوله او بیا ولا منبر جوړ کړی شو د لرګینه نو په اوله جمعه باندې چې رسول صلی الله علیه وسلم هغه منبر ته وخته په جمعات کې صحابه کرام وی چې د جړه واشو لکه ماشوم چې جاړي مور ته ورکه ومنګم د جمعات کې کتره کتو چې رسول جاړي ماشوم کم ذکر نو رسول صلی الله علیه وسلم د دې منبر نه راکوشو او هغه کجوره غتنه غاړي ته پرتو په دې جمعات کې باغي بو رسول صلی الله علیه وسلم ورغه به وی ان هذا بكى لما فقد من الذكر دې جاړي د आवाज دې هغه نصيحت او هغه وعظونه او هغه بیانونه به جاړي کوم چې بده وريدو به رسول صلی الله علیه وسلم والذي نفسي بيده هغه رب مې قسم لري چې په لاس کې چې زما ساده کچرته ما د لغاړه نه ور کړې او ما ځان ته نه را جوخ کړې نو د قیامت پورې چړلې هغه انسان چې زناورم دغه مقام پیژندو یو باغ ته نه وته انصار یو او خلاړو او مالک وسجده ظلم کوو راغه پر رسول زم پسې او ساواز رويستو د سترګو نه اوخ کې روانه رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه په سر باندې لاس راخ کو یا مالک کم ذکر هغه یا رسول الله زیم ظلم وسره کېته ګیله وکړه د سره ظلم مکوا هغه انسان یو روایت کې دي راځي چې په انصارو کې یو کورنۍ و دغه سره یو اوخو هغه او ترشه نو دوی چې وبسوک سوریدون هغه به گزارو ایسوک به نه پرې خو رالو پر رسول الله پسې یا رسول الله زمون یو اوخت هغه دا چل شوی لا رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې نو هغه وی ان نخاف عليك صولته یا رسول الله پته یریو تا ته سو نو یا غوت ليس علي منه باس پرې ما ته سنو فلما نظر الجمل الى النبي صلى الله عليه وسلم رسول سم چې باغ ته ورننه وته او د اوخ په نظر پرې وته اقبل نحوه راغب پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې وخر ساجدا بين يديه او کېناستو سجده ولګول هغه مخې ته هغه مری د چې په دې ځمکه وغوړوله رسول صلی الله علیه وسلم داغه په دې سټ باندې لاس راخ کوو او بالکل هیڅ وتم نه بیا غوته وسخه دی سکار به کوي نو کوي ذکر شاعر وي انت الذي حن الجماد لعطفه وشكى لك الحيوان يوم رآك والجدع يسمع بالحنين أنينه وبكاؤه شوقا إلى لقياك تخو هغه انساني زبستا مبارک سوې مخوي ته هغه انساني چې جماد سابق نو هغه پتا بسې جوړلیو او هغه زناور د تم یو شکایت کړو کله چې ته ولید هغه لرګي او ونی د بشي جړل شوقا الى لقياك په شوق او تاثر د ملاقات د دې پیغمبر د صفت لپاره به الفاظ د کم زین راوړي چې دا سره زناور محبت کوي او چې چا دغه مقام نه دی پیژندل د زناورونه هم زیات بدتر دی